ٹھیک. اچھا په ټول نه اول خو موږ چې کوم کینوا کوو که نه نو هغه موږ سره پرو ورژن وي فري ورژن کې ډیټا بالکل نه وي. زه دلته ځمه دا فایل کلاوم زه کینوا کلاوم تاسو ولاړ شئ ټول نه اول د کینوا ډاټ کام ته ان کیس تاسو فرست ټایم دا کولاوئ چې کینوا ډاټ کام ته لاړ شئ دې کې به تاسو دلته خپل رجسټریشن وکړئ که دلته دا رجسټریشن مو کړی دی دا رجسټریشن چې وکړئ کوم ایمیل چې تاسو استعمال کوئ دا ایمیل ما استعمال کړی دا ایمیل به تاسو ما سره واتساپ باندې شیر کړئ نو ما سره سکول لپاره ګروپ دی نو زه به تاسو هغې ته واچوم نو ستاسو اټومیټیکلی دا اکاونټ چې دی دا به پرو ورژن ته کنورټ شي فري ورژن کې هیڅ قسمه ډیټا نشته دی ټیک ده پرو ورژن کې میټیریل ډېر زیات دی دا اوس ما سره مخامخ ستاسو ته وړاندې پرو ورژن ما فالو کړی دی که نه نو په دې پرو ورژن کې چې دی نو موږ ډېر قسمه څیزونه کولی شو خو ویډیو ایډیټینګ لپاره به کیپ کټ ته ځو دې کې هم ویډیو ایډیټینګ کېږي نن به موږ یو ساده پوسټ ډیزاین کړی موږ نن اگزامپل جوړوي لیټس سپوز د هیر کلر د هیر کلر یو اډ جوړو اوس هیر کلر اډ لپاره موږ ته ډیزاین څنګه پکار دی او موږ ته آیډیا څنګه پکار ده نو دا ټول هیلپ موږ سره کینوا کوي کینوا کې اے آی ټولز دی هغه ډېر هیلپ کوي او کینوا کې چې دی نو ټمپلیټس دی هغه ډېر هیلپ کوي نو راځي چې سٹارټ واخلو مونږ مثلا فیسبوک لپاره یو پوسټ جوړو دلته فیسبوک پوسټ دی دلته انسټاګرام دی دلته بیا که دې سوشل میډیا ته لاړ شوې بلې سوشل میډیا کې موږ سره دا ټول پراته دي دا وګورئ که نه سم چې موږ ته پکار دي د سوشل میډیا دا ټول دلته پراته دي نو زه ځم او فیسبوک یو پوسټ جوړوم نو د هیر کلر لپاره جوړول غواړم زه به دلته لاړ شم داس ما ځان سره یو خالي ځای جوړ کړم په خالي ځای کې زه لیټ سپوز دلته ډیزاینز ما سره پراته وي دې ځای کې دا ډیزاینز دی دلته زه لیکمه هیر کلر هیر کلر دا هیر کلرینګ دا مې ورښودل دا اوس وګورئ دا اوس هیر کلر والا ټول ډیزاینونه راووتل ټیک شول نو دې نه مونږ یو نه یو سمپل اوچتولی شو بیا هغې کې خپل ایډیټ کولی شو پوهېږئ تاسو ته ریډي میډ ډیزاینونه راکوي په درجنونو بلکې په سوونو ډیزاینونه تاسو سره دلته راځي او دې کې تاسو چوز کولی شئ فار ایگزامپل زه دا یو چوز کوم دا یو چوز کوم دا یو چوز کوم دا موږ سره اوس یو ډیزاین راوړ دې کې بس موږ څه دي دا چینجز کولی شو دا تصویر چینج کولی شو دا کولی شو لیټ سپوز دا جنۍ تصویر چې دی نو دې دا ځای ختمول غواړم او زه یم چې بل جنۍ تصویر راولم زه به څه وکړم زه به دا ډیلیټ کړم دا جنۍ مې ته ډیلیټ کړه او زه به دلته لاړ شم ایلیمنټس ته ایلیمنټس ته به لاړ شم او دلته به ولیکم ګرل فوټو دا اوس ما سره جنکو تصویران دي دلته لیکلي فوټوز دلته به زه کلیک کړم دا اوس ګرل فوټوز وینئ که نه نو لیټ سپوز دې که زه داسې کار کوم چې دا یو راوستم یا دا یو راوستم دا مې راوستله او دا لږ شانتې پټومه داسې دلته راولم دا دی دا موږ سره جنۍ تصویر راولم اوس دا تصویر چې دی دې سره خپل بیکګراونډ هم دی ښکاري تاسو ته موږ غواړو چې دا بیکګراونډ دې نه اخوا کړو نو موږ به دې بټن باندې کلیک کوو لږ انتظار به ورته وکړو د دې نه به دا بیکګراونډ اخوا شي بیکګراونډ ته نه اخوا شو او هغه تصویر هم سره بالکل صفا راغلی داسې صحیح ده که نه یا زه داسې کار کوم چې دا تصویر نور هم انهانس کول غواړم زه به د ایډیټ ته لاړ شم او ایډیټ کې چې دی زه د دې تصویر لږ شانتې نور هم هغه رنګ چینج کوم ګورئ دا رنګ چینج کېدلی شو د بعضو تصویرانو کې یو لږ شانتې ټچ ورکول غواړي
تاسو دې ځای نه کولی شئ. صحیح ده که نه؟ اچھا، اوس چې دی نو زه لږ شانتې دې کې لاندې ځمه، باندې هم سره نور آپشنز هم دي لکه شیډو د راوستل غواړم، شیډو راوسته دا دی ځینې شیډو را آوټلاین ورکول غواړم، بلو ورکول غواړم. صحیح دی چې داسې هم سره مختلف قسمه آپشن دي دا، دې باندې هم تاسو ټرای کولی شئ. اچھا، اوس ما دا تصویر ډیلیټ کو او زه داسې کار کوم چې موږ بیک ګراوند ریموو هم وکړو، هر یو شی هم وکړو. اوس زه داسې کار کوم چې تصویر ایلیمنټ په ځای د ایلیمنټ په ځای زه د کمپیوټر نه دلته راوستل غواړم. ما سره په کمپیوټر کې یو عکس پروت دی، لیټ سپوز کمپیوټر ته ځم او کمپیوټر کې چې دی نو ما سره په ډاونلوډ کې جی پی جی لیټ سپوز دا یو عکس پروت دی عزیز پکچر، یا ما سره دا یو پروت دی بیوټیفل وومن، دا یو پروت دی. نو زه دا تصویر راوستل غواړم، نو زه به دلته د ایلیمنټ سره لاندې ټکسټ نوم لاندې اپلوډ بټن باندې کلیک کوم او دلته تصویران دي ما سره، دلته ویډیوز دي، دلته آډیوز دي. زه یو خپل تصویر اپلوډ کول غواړم، دلته به کلیک کوم او ډاونلوډ ته به لاړ شم او دلته به زه هغه نوم ورکړم کوم چې ما پکار دی. دا تصویر ما ورته واچولو، دا تصویر ورته راغی. اچھا، اوس دا تصویر زه یم چې شاته لاړ شي، نو زه به داسې کار کوم چې دې باندې به رایټ کلیک کوم، لیر ته به ځم او فرنٹ ټو بیک به کوم، چې بالکل شاته لاړم. په دې کار کوم، ٹھیک دی جی. بل زه غواړم چې د دې تصویر اوپیسټي لږه کمه کړم، دلته به کلیک کوم دا به داسې کم شي، ټرانسپیرنسي به د دې کمه شي. بل زه غواړم چې د دې تصویر دا بیک ګراوند چې کوم دی دا لږ شانتې بلر کړم او د دې دوه عکسونو تصویر مخکې ته پاتې شي. زه په دې تصویر کلیک کوم، زه به ایډیټ باندې کلیک کوم او ایډیټ نه پس به زه لاندې لاړ شم او لاندې دلته موږ سره دا یو بټن پرته ده آټو فوکس، دې باندې به کلیک کوم. ګورئ تصویر موږ سره اوس څنګه شي. وګوره که تصویر چې دی نو مخکې فرنٹ صحیح پاتې شو او بیک ګراوند چې دی نو هغه ریموو شو، مطلب بلر شو. ورسېږي که نه؟ دغسې دا تصویر که زه ډیلیټ کړم او بل تصویر راولم، لکه دا تصویر ما راوستو، دلته زه غواړم چې یاره د سړي تصویر صحیح پاتې شي او بیک ګراوند یې بلر شي، زه به دا ایډیټ باندې کلیک کړم، لاندې به لاړ شم او دا بټن به ووهمه چې ټول کیسه کوي. صحیح ده، بیک ګراوند یې بلر کو او کس تصویر یې ملاسې ایکټیو کړی. اچھا، نو مونږ نن په دې کې ډیزاینز وکړو چې ډیزاین به څنګه ډاونلوډ کوو. په دې کې مونږ ایلیمنټس کې فوټو وکړو، اوس فریم راوستل غواړم زه، په ایلیمنټ کې فریم راوستل غواړم. فریم دا بټن ده، دې باندې کلیک کوم، دا ما سره فوټو فریمز پراته دي، وګورئ چې دا ټول فوټو فریمز دي. لیټ سپوز زه دا یو فریم راوچتوم او دا دلته یې ږدم، په دې فریم کې چې زه تصویر واچوم دا به په دې شکل کې راځي. لیټ سپوز دې فریم ته زه یو تصویر راوستل غواړم، زه به فوټو باندې کلیک کوم او فوټو کې به زه لیټ سپوز فیملی تصویر راوستل غواړم، فوټوز دا تصویر شم سره د فیملی. زه به اوس وکړم، زه به
دا تصویر وچتم دا تصویر او دا وراکه کوم داسې دې د پاسه بیا واچو ګوره مو سره په هغه فریم کې یې تصویر فټ شوی دی. صحیح شو جي. دا فریم زه بیا بدلولی را بدلولی هم شم چینج کولی هم شم. اوس که زه دې باندې کلیک کوم ډیلیټ ووایم فریم نه به تصویر ډیلیټ شي بیا ډیلیټ ووایم نو مکمل فریم ډیلیټ شو. ٹھیک شو دا مو سره فریم و. اوس به زه شیپ راولم دا مو سره شیپس دي دا مختلف قسم شیپس. لیټ سپوز زه دا شیپ راوستل غواړم دا شیپ ما دلته راوستو دا شیپ ما دلته راوستو او زه داسې ختولی شم زه دې رنګ بدلوم دې باندې به کلیک کوم او کلر به چینج کړم او دې نه علاوه دا لاینز چې کوم دي دا بارډر دی زه فار ایگزامپل دلته کلیک کوم او دا کلیک کوم دې بارډرز بلیک کلر کې دي دا بلیک کلر چینج کولی شم نور کلرونو ته لیټ سپوز بلو کلر کې راولم او د دې دا سایز چې کوم دی دا زه 4.6 ټولی یم شما وګورئ زما بارډر کټ کړي ٹھیک شو جي. دا زه ډیلیټ کوم او زه غواړم چې د دې په فریم په دې ځای کې داسې یو لاین ډرا کړم زه به دا شیپ راوالم او شیپ به زه د دې تصویر دې کې دا واچوم او په دې دا بارډر چې دی نو دا به زه چینج کړم لیټ سپوز د دې بارډر کلر زه ورکوم دا یو ریډ ورکوم او د دې دا فرګراوند چې کوم دی دا د دې دا مینس کې چې کوم کلر دی دا زه ختمول غواړم زه به دلته لاړ شم دې ځای ته دا کلر دی دا او دا کراس به ووایم دا ختم شو زه بیا بهر کلیک کوم نو ما سره صرف لاینز پاتې شو ورسېدو که نه اجمل بھائی همه آواز درځي هو حالت یا هو خو صحیح په صحیح ورسېږي صحیح 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 یخ دې دا مو سره نه سره دی وته نو دا مو سره کینوا ده ټیک شو اوس زه غواړم چې یو بل ډیزاین راولم او دا هیر کلرینګ نه دلته زه ورکوم چې آټو آټو شوروم آټو شوروم ډیزاین راوستل غواړم دا ګورئ چې د آټو شوروم هر قسم ډیزاین پکې ته راوستل شي فر سپوز دا یو مې راوست دا اوس مو سره یو پوسټ ډیزاین شو دې کې تصویر بدل کړه د ګاډي دا ما ډیلیټ کړو د ګاډي تصویر او کله اپلوډ ته ځم او دلته ځم نورم هم هر څه د تصویر پروت وي سپوز ما سره دا تصویر پروت دی د تصویر ما راواخیستو دلته دا مې دلته وتوله اوس دا زه رایټ کلیک کوم لیئر ته ځم او سینډ ټو بیکورډ کوم سینډ ټو بیکورډ بیکورډ کوم او شاته صحیح ده که نه اوس نو دا یو تصویر سپوز اچھا ها دا اوس موږ سره شو نارمل پوسټونه په دې کې موږ مختلف قسمه دا شیزونه استعمال کوو او ټیکسټ موږ ته غواړو دا زه پخوا لیټ سپوز دا مه خوا کوم او زه ټیکسټ راوستل غواړم دلته ما سره د ټیکسټ ډیزاینز هم پراته دي شوی دی دا مو سره مختلف قسمه ډیزاینز ریډیمیډ پراته دي ښکلي ښکلي ډیزاینونه شته لیټ سپوز دا زه ګلو والا راولم سپوز دا راولم دلته زه وایم چینج کوم اکسل
No, text design design راوستي كل design دي كلا دشته شو جي अच्छा اوس زه داسې کار کوم چې دلته زم دا میجیک رایټ ده میجیک رایټ چې دی نو دا څه کار کوي دا مولا رایټ a tag line for Lexus SUV اوس دې څه لیکي دې کار ته چې ټیګ لاین یې درلود لیکل دا رنګ سنټنس موږ بیا راوستې شوې په اے آی باندې او انزرټ کې راغله Now the element تصم no element is a shapes دي ما سره the shapes is a form چې تاسو کوم دي shape all باندې کلیک کوم ما سره ټول shape for example دا یو shape نو راوړم دا shape نو راوړم دا مې هټ کوم دا مې شاته وکړم او د دې opacity مې کمه کړه څه شو او دا text چې کوم کوي د دې مثال کم دې مې کوم بالکل نو دا رنګ موږ دا پوسټونه ډیزاین کولای شو صحیح شو جی دا زموږ نارمل پوسټونه اوس زه غواړم چې دې ته انیمیشن ورکړم د ویډیو په شکل کې جوړ شي انیمیشن په شکل کې جوړ شي گیف په شکل کې جوړ شي نو زه به دلته ټیکسټ تصویر هر یو انیمیټ کولی شم دا ما سره انیمیشن آپشن دی کولی شم دا راشم دا اوس تصویر انیمیټ دا اوس بیا د انیمیشن دی فر سپوز دا مې واچوم داسې نور انیمیشن هم کافي شته یو کې وینئ که نه دا مې تاسو خپله ټرای کولی شم لیټ سپوز ما دا یو نوی انیمیشن واچولو او دا ټیکسټ باندې هم انیمیشن اچوم ټیکسټ دا مې انیمیټ کړو داسې ډېره انیمیشن ورکولی شم تاسو مو سره پورې یو 15 سکندو دغه شو دا انیمیشن شو خلاص بس دې باندې تاسو پریکټس وکړئ تاسو نن اکاونټ جوړ کړئ او ما ته چې کوم دی نو خپل آی ډي شیر کړئ چې تاسو ته کینوا ورژن درکړم سبا به دې کې ویډیو جوړه کړو انشاءالله هم ده سمه ده ټیک شو ویډیو هم جوړیږي پکې ویډیو هم جوړیږي ویډیو بیا له شانتي ډیفرنٹ شی دی ویډیو هم جوړه کړو او کیپ کټ هم پکې جوړ کړو صحیح دی ټیک شو ان شاء الله تاسو ایمیل ما سره شیر کړئ نو مطابق ما کې بیان ټیک شو بخیر اجمل به څه سوال شته نه یا من ایمیل تاسو ته شیر کو تاسو فری ورژن مونږ ته راکړی دی موږ تاسو له پرو ورژن به درکو د ما سره یونیورسيټي ده ما سره 2000 اکاونټ دی تاسو د 2000 سټوډنټانو لپاره ما سره کوټه ده
صحیح او ده. کنه کنه مونږ چې کوو مونږ نه پیسې اخلي. نو زه تاسو ته بیا درکړم تاسو پر کینوا باندې کار وکړئ. ټیک شو ریکارډ به سټاپ کو یا صاحب. او چې کار به سټارټ کړو. او آیا صاحب دغه یو کم نه ده